د کابل کندهار لوی لار چې وخت نه وخت د ترافیکي پیښو او زیاتې ګڼې ګوڼې شاهده وي، د همدې ستونزو د مهار په موخه د میدان وردګ ولایت ترافیکو مدیریت د کابل له دروازې تر غزني ولایت د ګل میخونو نصبولو لړۍ پیل کړې. دا خو دوه ډوله ګل میخونه دي چې یو سولري دی او یو ساده دی. سولري د ورځې چور شغله او د شپې د خونه بیا روشنایي کو. کابل دروازې نه د غزني دروازې پر نسبیږي په هغو ساحو کې چې هغلته سړک یو طرفه دی او دا د تروپیکي نظم کې ډېر اسانتیا ویلي. په همدې لار موټر چلوونکي وایي د دغه ګل میخونو نصب به له موټر چلوونکو سره مرسته وکړي او په زیاته کچه ترافیکي نظم به هم رامنځته کړي. همین گلمیخ‌ها و همین گروپایی که در سرک نصب شده از حادثات ترافیک بسیار جلوگیری میکنه و بسیار متوجه میسازه، موتروان متوجه میسازه، کلینر متوجه میسازه که خود کنترل بکنه و درست رفتار بکنه. ترافیکی هغه شاری چې تاسو یکی دي در ډیر ښه کار دی. د شپې د خانه د موټروان د لپاره ډیر سهولت دی او د ورځې د خام سرک سیړي ته معلومیږي چې د ما طرف دی هغه دغه دی هغه دغه لاسته نو دا ډیر ښه کار دی. مسؤلین وایي دغه دوه ډوله ګل میخونه دي چې له موټر چلوونکو سره به د موټر چلونې پر مهال 50 سلنه مرسته وکړي.